د نن ورځې تازه او مهم خبر. پاکستان بیا داسې له کومې مجبورۍ سره مخ شو چې له افغانانو سره یې پر نوو اړیکو ټینګار کړی دی، خو طالبانو یې پر وړاندې څه وکړه. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې د پاکستان مالیې وزیر محمد اسحاق دار د کابل لپاره له خپل نوي سفیر عبید الرحمن نظامي سره د طالبانو له حکومت سره د تجارتي اړیکو پر پراختیا ټلیفوني خبرې اترې کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په پام سره اړتیا ده چې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریز او اقتصادي اړیکې لا هم پیاوړې شي. د یو کال له تېرېدو وروسته هم د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت لا تر اوسه پورې نه دی پیژندلی. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم سوال یا نظر لرئ موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.